دا پخوانی زمانه کیسه ده. په یو کلی کې یو سړی اوسېدو چې نوم یې ندیم و. ندیم ډیر غریب، بیروزګار او لالچی و. هغه به تل په کور کې ناست و او ناشکره به و. د هغه ښځه جمیله هم د دې په شان لالچی او ناشکره وه. هغې به تل پر ندیم غوسه کېده او ورته به یې ویل ته ولې هره ورځ کور کې ناست یې؟ ولې کار نه کوې؟ زه به غوسه نه یم، ته هر وخت پیسې غواړې، خو زه له کومه یې راوړم؟ یو ورځ ندیم ډیر خفه شو او وویل بس دی، زه به داسې چې وکړم چې موج مالداران شو. هماغه شیبه دروازه وټکېده. ندیم دروازه خلاصه کړه. د هغه ملګری سلمان ولاړ و. سلمان وویل ندیمه، راجه بازار ته بلاړ شو، کېدای شي چې کار میله شي. دواړه همداسې بازار ته لاړل. کله چې بازار ته ورسېدل نو ندیم سلمان ته وویل هلکه سلمان، زه خو وایم چې د دې چرګو والا نه به یو 2 چرګې واخلو. سمه ده ندیمه، خو ته سره پیسې شته؟ نه یاره، زه خو بېروزګاره یم. سمه ده ندیمه، زه به درته چرګه واخلم، بیا به راته پیسې راکړې. منه سلمان، دا به ډېره ښه مرسته وی. همداسې دواړو 2 چرګې واخیستې او کور ته لاړل. کله چې ندیم کور ته دننه شو او د هغه لالچي ښځې چرګه ولیده نو په خوشحالۍ سره ندیم ته وویل یا سریه نن دې ښه کار کړي او دا چرګه به زه جان ته پخ کړم. نه شکې، دا به مونږ ساتو اوس او د دې هګۍ به خرڅو چې مالداران شو. چرګه چې سبا سهار هګۍ واچولې او هغه د سرو زرو وه، ندیم او ښځه دواړه ډیر حیران شول. ندیم هګۍ زرګر ته یوړه او په ډیرو پیسو یې وپلورلې. هماغه ورځ دواړه ډیر خوشحاله وو. خو د ندیم ښځه لالچي وه. هغه وویل که د چرګه هره ورځ یوه هګۍ اچوي نو د دې په خېټه کې به ډېرې هګۍ وي. زه خو وایم چې دا حلاله کړو. سریه ته چې وایي زه څه ته په دې خبره لا سوچ کوم، شکې بیا به درته وایم. څو ورځې تېرې شوې او د دوی ژوند همداسې تېرېده. ورځنۍ ګزاره یې روانه وه. خو یوه ورځ ندیم خپلې ښځې ته وویل شچې، زه خو وایم چې بس د چرګه به حلاله کړو چې زر مالداران شو. دواړو چرګه راوویستله او حلاله یې کړه. خو کله چې د چرګې خېټه خلاصه کړه نو له غوښې پرته پکې بل هیڅ شی نه و. نه د سرو زرو هوګي وې او نه کومه خزانه. دواړه حیران او پښیمانه پاتې شول. بله ورځ د ندیم ملګري سلمان په یو ډېر عالیشان موټر کې راغی او ندیم ته یې وویل ندیمه، ما صبر وکړ او هره هګۍ مې خرڅوله. همدا وجه ده چې نن مالدار شوی یم. ندیمه، لالچ مکو، که صبر دې کړی وای نو نن به ته هم زما په شان خوشحاله وې. ګرانو لیدونکو، د دې کیسې نه موږ دا زده کړه کوو چې لالچ انسان بربادوي او صبر انسان کامیابوي. که نعمت لږ هم وي، قدر یې وکړئ، ځکه چې بې صبري او لالچ ډیر وخت انسان له هغه څه نه هم محروموي چې ورسره وي.